السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چېرته د زنانو د زکات حکم بیان شي د سړو د زکات حکم خو معلوم دی. جناب عالی د پوښتنه کې داسې تعبیر دی صحیح نه دی. صحیح دی زکات په مال او نصاب باندې وي، که هغه ښځه وي که سړی وي. که ښځه صاحب نصاب وه بس هغه هم زکات ورکوي، حق عمره زکات به ورکوي چې څونه سړی ورکوي. او که سړی صاحب نصاب و نو حق عمره زکات به ورکوي چې څونه ښځه ده. او دا سونه او سره زر د ښځې پورې خاص نه دی. یو سړی دی هغه ځان سره سونه 3 تولې 4 تولې ځان سره ساتلی ده، نو په ده به زکات وي او که به نه وي. او سړی دی، ښځه نه ده، سړی دی او سونه ورسره د سره زر ورسره دي، نو په ده به زکات وي او که نه. دا مسله د احنافو په خپل منځ کې مختلف فیه ده. یو مسله په دې کې اتفاقی ده، هغه دا ده چې سوچ وکړه یو سړی دی یا ښځه ده، هغې سره صرف سونه او سره زر دي، 10 روپۍ مو سره نغدې نشته، صرف سره زر ورسره دي صرف، او نور ورسره نغدې پیسې 10 هم نشته، 20 هم نشته، 50 هم نشته، 200 هم نشته. د ضرورت اصلي نه او حاجت حوایج اصلیه چې ورته وایي د حاجت اصلي نه علاوه پیسې ورسره نشته. نو چې تر څو پورې دغه سونه او سره زر خپل نصاب ته نه وي رسېدلي چې 9 تولې دي، په دې باندې زکات نشته، که ښځه وي که سړی وي. صرف سونه ورسره ده 10 20 30 50 200 زر 2000 5000 دا پیسې ورسره د حوایج وصلیو نه علاوه دا پیسې ورسره نشته. نو دغه ښځه یا سړي باندې زکات هم نشته چې تر څو پورې دا سونه 9 تولو ته چې 20 دینار دي هغې ته نه وي رسېدلي. دا قرنګې سپین زر دي بس چې ورسره وي، نو فلهذا که صرف سپین زر او خپل د هغې خپل نصاب دی چې 250 تولې دی یا 200 درهمه دی هغې ته نه وي رسېدلی، نو بس په دې باندې زکات نشته. لیکن یو ښځه ده یا سړی دی هغې سره 2 تولې 3 تولې 4 تولې 5 تولې، یعنی نصاب د سرو زرو ته نه رسیږي، نصاب د سونا ته نه رسیږي، لیکن پیسې ورسره شته دی 200 500 زر 2000 د حاجت اصلیه نه علاوه نورې پیسې ورسره شته دی. نو د امام اعظم امام ابو حنیفه رضی الله عنه فتوا دا ده چې د دې وجه نه چې نفع للفقیر پکې ده او دا انفع للفقیر دی. نو ایسر المالین ته به واړو، ایسر المالین څه شی دی؟ هغه ذنب القیمت دی. نو د دې قیمت به راواړوي، او که چېرته په احد النصابین کې چې د سپینو یا د سرو دی په هغې کې د قیمت هغې ته رسېده، نو بلکل به دا سړی زکات ورکوي. که ښځه و نو ښځه به زکات ورکوي. او د امام د صاحبینو رحمت الله علیهما نو د هغوی مذهب دا دی چې نه دا به ذنب الاجزا کېږي. ذنب الاجزا دا دی سوچ وکړي یو سړي سره 7 تولې سونه ده 7 تولې، لیکن 20 تولې ورسره سپین زر دي، خو هغه 20 تولې سپین زر چې موږ راواخېستل او هغه په بازار کې خرڅ کړل او هغې نه مطلب سوچ وکړه چې 1/2 توله د غتې نه جوړېدل سره زر، بس بالکل ذنب الاجزا به ورسره وکړو. نو بس فلهذا 9 تولې به سره زر ترې نه جوړ کړو. بهرحال هغوی ذنب الاجزا وایي. د هغې په نسبت باندې خلاصه د خبرې دا ده چې تر څو پورې اجزا یو جزء نه وي پوره شوی، یا د سپینو زرو یا د سرو زرو په سپینو کې او سرو زرو په سرو زرو کې دا اجزا یې پوره شوي نه وي، زکات ورباندې نشته. اوس مفتابهي قول د چا دی په زکات کې؟ مفتابهي قول فتوا په قول د امام اعظم امام ابو حنیفه رضی الله عنه ده چې دا ښځه او سړی به زکات ورکوي. ځکه چې زکات خو ضروري نه دی. زکات خو په یو لکو کې 2.5 روپۍ دي، لیکن دا 2.5 ضروري نه دي چې په یو ځل به یې ورکوي. یو سړي سره 10 لکه روپۍ دي نو په ده باندې 25,000 روپۍ زکات دی، صحیح دی. لیکن دا ضروري نه چې دا 25,000 به دی په یو ځل راخلي او خلکو ته به یې ورکوي. 500 هم ورکوی شي، 1000 هم ورکوی شي، 200 هم ورکوی شي، 50 هم ورکوی شي. نو وګوره په زکات کې شریعت گزاره کړې ده، نو چې گزاره یې پکې کړې ده مزیده گزاره به ورسره پکې نه کوو. په خلاف د قربانۍ، په قربانۍ کې بیا فتوا په قول د صاحبینو ده. نو زه به هغه بل میسج د دې سره یو ځای کړم او دا مې درته صرف مسله ویله، نور هغې کې حوالې هم شته ورڅه شته دی، انشاءالله العزیز تشفي به مو سره وشي. السلام علیکم ورحمت الله.